السلام علیکم ملګرو، سهار مو په خیر او وظیفې ته په خیر راغلی. ملګرو خبره زده که نه چې زه تاسو ته نن یو خبره کوم نو په هغې باندې به تاسو ټول عمل وکئ او دا ډېره مهمه ده ځکه دا زموږ د ښار دپاره دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. ها قومندان صاحب بخښنه کوه چې ستا په خبرو کې مې قدم راواخیستو. خبره زده که نه چې خبره څه خبره ده، په کومه خبره باندې عمل وکړو، قدم راواخله. وا ډېر ښه ساده ګوله، ډېر ښه ډېر ښایسته سوال دې وکړو. هلکانو یو چکچک ورته ووهئ. مننه قومندان صاحب، تاسو نه هم ملګرو مننه چې چکچکې ماته ووالې، قدم راواخلئ. ښه ځمه ملګرو، زه اوس خپلې خبرې ته راځم. خبره داسې ده که نه چې تاسو ښه پته ده چې زموږ په دې کلي کې غله ډېر زیات شوي دي او د 9 بجو نه بعد چې دی که نه په دې کلي کې ډېر زیات غله پیدا کېږي. نو خبره زده که نه چې څوک د 9 بجو نه بعد په دې کلي کې لیدو نو ډایرکټ یې دغه ته بوځئ، قاضي صاحب ته بوځئ او هغه به هلته فیصله کوي او چې د سر نه تلو که نه سم مهر ورته ورکوئ او سم یې وډبوئ. صحیح ده که نه؟ وا ډېر ښه ډېر قومندان صاحب، ستا دې فیصلې ته زه سلوټ کوم. خبره داسې ده که نه چې په دې کلي کې رښتیا غله ډېر زیات شوي دي نو دا فیصله ډېره ښه فیصله ده. نو دا فیصله زما په دې مغزو کې د 15 شپږ ورځې ګرځېدله خو زه وېرېدم، تا له ما نه ویلې، مې داسې نه چې تا کومه بله لار پیدا کړي نو په دې خاطر مې ورته نه ویلې. قدم راواخله. صحیح ده ساده ګوله، به ډېرې ډوزې مه وله. خبره داسې ده که نه چې ته خو به بیخي ګوره کس نه پرېږدې چې درنه چېرته ګوره په لاره کې څوک ونه ګرځېږي د 9 بجو نه بعد او که نه. صحیح ده قومندان صاحب، ته بېغمه شه، نور کار په ساده ګل پرېږده. داسې منډې ورته ورکړمه که نه چې ټول کلي کې به د خیره سره ته خو 9 بجې کړي دي، څوک به 8 بجې هم د خیر سره نه ګرځي. قدم راواخله. صحیح ده ساده ګوله، قدم نه چې قدمونه به د خیره سره در واخلم. خو خبره زده که نه چې یو قسم درنه پاتې نه شي چې روغ درنه نه شي 9 بجو نه بعد او که نه. ځي ورځي د خیر سره ملګرو، د نن ورځ دپاره دومره خبرې بس دی. نور به د خیر سره یا 2 ورځې بعد بیا د خیر سره میټینګ لرو او هغې کې به د خیر سره بیا خبرې کوو او که نه چې څومره تغییر په دې ښار کې راغلی دی. صحیح ده که نه؟ ساده ګوله ځي ورځي په مخه مخه شئ. صحیح ده قومندان صاحب، په انتظار کې اوسه. ساده ګل لاړو د خیر سره، ګلونه به درته وکړي، ګلونه د خیر سره. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ځي ورځي ملګرو ځئ. یا خدای خدایا یوله ورځ مې د خیر سره په وظیفه کې او د شپې دلته ولاړ یم. یا الله دا شپه مې په خیر تېره کړي او یو کس را مخامخ کړي چې د 9 بجو نه بعد چې قومندان صاحب خوشحاله کړمه. قدمونه راواخلئ خلکو. یاره ساده ګوله دا خو یو قسم نه ښکاري زه د خیر سره، دا خو زیاتي 7 بجې شولې، یو قسم نه ښکاري د خیر سره او که نه ټیم یې زیاتي پوره کېږي. ټیټ ورته ودرېږه ټیټ. یلکه ساده ګوله کس خو را روان دی چې لکه چې راتاوې کړمه. یلکه دلته راشه. ها ما ته وې پولیس ماما او که نه تاله ویمه که نه څه نیکه ته خو دې نه ویمه. قدم راواخله. ها سلام علیکم پولیس ماما، څه خبره ده؟ وعلیکم السلام ګڼکپه، خبره دې زده که نه چې تا له خو ښه معلومات دی چې په دې کلي کې د 9 بجو نه بعد ګرځېدل منع دي، دا خو ورته معلومات دی که نه؟ او پولیس ماما زه خبر یم چې په دې کلي کې د 9 بجو نه بعد ګرځېدل اجازت نشته دی، خو خبره زده که نه پولیس ماما اوس خو لا 8 بجې دي که نه؟ او زه خبر یم ګڼکپه، ته اوس ما ته وایې چې د 8 بجې دي، ما ته اوس ساعت ښې. خبره زده که نه چې دا 8 بجې چېرته اوسېږي؟ ښه پولیس ماما لږه ګزاره کوه، غوسه دې ډېره زیاته خطرناکه ده. پولیس ماما خبره زده که نه چې زه د خرو په چوک کې اوسېږم. ښه ګڼکپه د خرو په چوک کې اوسېږي، خو دا راته ووایه دا راته معلومات دی او که نه چې د خرو چوک ته خلک په څو ګنټو کې رسېږي؟ او پولیس ماما ما ته معلومات دی چې څو بجو باندې خلک رسېږي چې د دې ځینې پولیس ماما حساب وکړي نو تقریبا په یو 2.5 غنټو کې به سړی ورسېږي. ها په 2.5 غنټو کې که نه؟ او اوس څو بجې دي؟ یاره پولیس ماما اوس خو بجې دي 8 بجې. ها اوس ورته حساب وکړه چې په څو غنټو کې رسېږي. 8 بجې دي نو 2.5 غنټې ورسره جمع کړه، څو کېږي؟ 10 بجې کېږي. نو دې نه ښه دی چې راځه جیل ته دې بوځم، ته د خیره سره 11 بجو پورې کور ته نه شي رسېدی. راځه چې جیل ته دې بوځم. شابه خیر دی پولیس ماما پرېمې ده، زه به د خیره سره منډه ووایم، په منډه به ځان ورسوم. نه په منډه خو لا څه کې چې بیخي چې په وام لوځي که نه نو نه رسېږي د خیره سره 11 بجو ته او که نه مخکې چې جیل ته دې بوځم زموږ ټیم مه خرابوه. نه پولیس ماما زه نه ځم. ښه نه ځې نو اوس به دې پوه کړم. ښه صحیح ده پولیس ماما پوه مې که. وای پولیس ماما تا خو زه سم وسنډلم، د جیل نه مخکې مې ول هسپتال ته بوځه. ویا دې زه خو مړې کړم که نه؟ ښه خلکو کس راولئ چې فیصله یې کړمه، نه رښتیا فیصله یې وکړمه او که نه؟ سلام علیکم قومندان صاحب. نه رښتیا قاضي صاحب سلام علیکم. دغه سړی مې درته راوستی دی، دا فیصله کړه چې نه رښتیا فیصله یې وکړه. خبره زده که نه چې دا بېګا د 9 بجو نه بعد ګرځېدلو او تا له خو ښه پته ده چې د 9 بجو نه بعد په دې کلي کې ګرځېدل منع دي. وا ډېر ښه ساده ګوله، ډېر زیات ښه. دا خو ډېره غټه مرغۍ رانیولې ده، دا خو ډېر غټ مجرم دی که نه؟ خبره زده که نه چې دا پلستر یې ترېنه ولې تاوې کړي دي.
نه قاضي صاحب دا دروغ وایي زه 9 بجې نه 8 بجې چې دی که نه ځان ته ګرځېدم نو ده راونیولم او جیل ته یې بوتلم او بیا ورسره چې جیل ته تلم نه نو د بوسوس خی رانه جوړ کو. یله کسه دا ګوله دا داسې کړي دا خو دې سړی سم بریبلی دی دا ولې داسې کړي دي دا 8 بجې ګرځېدو تا د 9 بجو په جرم کې راوستی دی دا خو ډېر غټ جرم تا کړی دی ساده ګوله کن دا خو کار نه دی دا ولې داسې دې کړي دي. خدای شه کړکپه چې بېله خبره ونه کړي اوس در باندې به هم ته راباندې کومه د دې قاضي په مخ کې ګوره ډېرې خبرې مه کوه دروغجنه. قاضي صاحب خبره زده که نه چې د دې سړي کور چې دی د خرو بچاو کې دی او دا چې کوم ځای کې ماهر کو نو دا د هغې نه چې دی 2 ګنټې مزل دی د خرو چوک ته او دا 8 بجې هلته ګرځېدو که چېرته دا سړی ما پرېښی نو دا تقریبا د 11 بجو پورې خپل کور ته نه شو رسېدلی نو په دې خاطر یو خو سره خامخا تلو نه مې هلته مې سم ورېبلو سم مې وټکولو نو بیا مې هسپتال ته بوتلو علاج مې ورته وکړو او اوس مې تا ته راولو نو ته اوس فیصله کړه رښتیا فیصله یې وکړه چې ته په خپله ووایه او که نه قدم راواخله قاضي صاحب. یا ته مړه ځان والا که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.